that little mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. السلام علیکم ګرانو مینهوالو، هیله لرم چې ټول به راته روغ او جوړ وای او د صحت کلي به مو پر تن وي. نو که زموږ د یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړی او زموږ د یوټیوب په چینل کې تاسو نوي یاستئ، نو زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل نشان کلیک کړئ او آل بټن انتخاب کړئ ترڅو زموږ هره ویډیو تاسو ته پر وخت در ورسیږي. نو نن درته په ډیره زیاته خوندوره ویډیو کې حاضر شوی یم چې ډیرو دوستانو راڅخه پوښتلي وو چې دغه طریقه موږ څنګه کولی شو. یعنې هغه طریقه دغه ده چې څنګه کولی شو چې د خپل مسنجر بیکګراوند تور رنګ ته واړوو او یا هم په خپل مسنجر کې د میسیجو بیکګراوندونه خړ رنګ ته واړوو. نو راځو یا هم خپل میسیجونه تور رنګ ته واړوو. نو راځو خپل طریقه شروع کوو، ویډیو نه اوږدوو، راځو خپلې طریقې ته. نو لومړی به تاسو راشئ خپل مسنجر به خلاص کړئ. نو کله چې تاسو لومړی راغلی مسنجر به خلاص کړئ، نو لومړی راځو خپل د مسنجر بیکګراوند بدلوو، تور رنګ ته یې اړوو چې سترګې خرابې نه کړي. څوک په سترګو کې مشکل لري یا هم سترګې ساتي، نو د سپین بیکګراوند خو سترګې ډېرې خرابوي. نو راځو د سترګو د ساتلو لپاره، د سترګو د محفوظ کولو لپاره خپل د مسنجر بیکګراوند تور بیکګراوند ته اړوو. نو لومړی به تاسو راشئ مسنجر ته، مسنجر کې به په دغه خپل پروفایل یعنې عکس باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ، نو را به شئ دغه د ډارک موډ آپشن چې ده، دغه په دغه ځای کې آپ دی او دغه به تاسو آن ته واړوئ، آن به یې کوئ. نو کله مو چې دغه آن کړ، وګورئ اتومات خپل د مسنجر بیکګراوند چې شو تور شولو. نو اوس راځو مسنجر بیکګراوند تاسو په تور بیکګراوند کې هم کارولی شئ. نو راځو واپس سپینوو. کله مو چې سپین کړ، نو اوس راځو خپل د میسیجو بیکګراوند ته. نو اوس ګورئ د دغه شخص سره ما میسیجونه کړي دي، بل شخص د دغه شخص سره ما میسیجونه کړي دي. نو غواړم چې د دغه شخص دغه بیکګراوندونه چې دي، دغه بیکګراوندونه خړ بیکګراوند ته واړوم او د دغه بیکګراوند سپین بیکګراوند شي. او دغه ځای کې چې کوم آپشنې دي، دغه آپشنې او د دغه آپشنو رنګ تور شي. نو راځو دغه آپشن یې توروو. اوس ګورو. نو لومړی به تاسو راشئ دغه ځای باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو، نو را به شئ تیم ته او یعنې دغه ځای باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو، نو را به شئ تاسو د مسنجر میسیجونه د میسیجو بیکګراوند هر بیکګراوند ته اړولی شئ. مثلا زه دغې بیکګراوند ته اړوم، ګورئ واوښتو. مثلا زه راځم سور بیکګراوند ته اړوم، سور بیکګراوند ته واوښتو. نو دغه ځای کې تور بیکګراوند نشته، ګورو. زه تور بیکګراوند ته به یې څنګه اړوئ، تور بیکګراوند په دې کې نشته. دغه ګورو چې دغه تور بیکګراوند ته لږ ورنږدې دی خو تور نه دی. سوچا تور ته یې زه درته اړوم. نو چې کله ما په دغه ځای باندې تاسو کلیک وکړو، نو را به شئ دغه ځای باندې به تاسو کلیک وکړئ. دغه ځای باندې کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو، نو ستاسو د مسنجر بیکګراوند به د میسیجو بیکګراوند به تور بیکګراوند ته واوړي. نو وګورئ
دغه آپشن یې ټول تور رنګ ته واوښتل او زما میسیجونه باید شنه رنګ کې وه خو دغه خړ رنګ ته واوښتل. نو دغه طریقه ډېره خوندوره طریقه ده. د ده میسیجونه وګورئ، د ده میسیجونه هم سپین رنګ ته واوښتل. نو دغه ډېره خوندوره طریقه ده. که طریقه مو خوښه شوې وي نو ویډیو درسره لایک کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. د خدای په امان.